وای منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. استغفر الله. الله تعالی دې موږ او تاسو ورحمېږي. خدای تعالی دې موږ او تاسو ته دغه سفر اسانه کړي. ډېر سخت سفر مو په مخ کې دی. ډېره سخته ورځ را باندې را روانه ده او دا ورځ په هر انسان را روانه ده. زه د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو له ټولو ځوانانو هیله کوم چې د خدای په لحاظ په فیسبوک کې داسې څه مه لیکئ، داسې څه مه کې نشروئ چې بیا ستاسو لپاره ګناه جاریه وګرځي. یوه هغه عملنامه ده چې په رښتیا یې لیکي، یوه هغه عملنامه ده چې موږ او تاسو یې په خپل لاس سره لیکو، هغه هم دا فیسبوک ده. که ښه پکې لیکو که بد پکې لیکو، که ښه پکې نشروو که بد پکې نشروو، د هر شي جواب ورکوو. له کنځلو ردو بدو لاس واخلئ. ای ورونو، آیا کله موږ او تاسو د همدغې وحشتناکې شپې تصور کړی ده؟ د هغه سخته شپه ده، د هغه توره شپه ده چې له ویرې پیغمبرانو صحابه کرامو او د اسلام سترو علماو او صالحینو ژړلي دي. د هغه شپه ده چې شاعرانو یې په ویر کې شعرونه ویلي دي. د هغه شپه ده چې تاسو تصور او سوچ د نړۍ هر څه له انسان هېروي. انسان په فکرونو او سوچونو کې لاهو کوي او د ژوند خوږې شېبې ترخې کوي. دا شپه او دا ورځ په ټولو را روانه ده. مرګ هغه وروستی سفر دی چې نه لغوه کېږي او نه ځنډول کېږي. چېرته چې لاړ شي بېرته به د خپل پروردګار سره مخ کېږي. د داسې شپې لپاره له ځان سره لږ حساب وکړه. د قبر په اوله شپه به درته معلومه شي چې په دې پراخه نړۍ کې شاوخوا څوک در سره دي. د قبر په لومړۍ شپه به د مکتب، پوهنتون، ماسټري او داسې نور ټول اسناد ضایع شي. یوازې د لومړۍ ټولګي ازموینه به مې دا وي: رب دې څوک دی، نبي دې څوک دی، او دین دې کوم یو دین دی، او په دنیا کې دې څه کړي دي، کوم عمل دې کړی ده. دا داسې شپه ده چې انسان له خپل اولاد، مور او پلار، دوستان او ملګرو څخه جدا شي. په وحشت او تنهایي کې د لومړي ځل لپاره شپه تېروي چې هلته نه خندا شته، نه استراحت شته او نه خوب شته، مګر د هغه چا لپاره چې د الله د احکامو مطابق زندګي تېره کړي، د نبي علیه السلام په لارښوونه باندې زندګي تېره کړي. د هغه چا لپاره خندا هم شته، خوب هم شته او خوشحالي هم شته. قبر به یې هم پراخ او له نوره به ډک وي. ای مسلمانانو، موږ ټول عمر د مال په راټولولو په یو ځای کولو کې تېر کړ چې څنګه پیسې پیدا کړو، څنګه مال راټول کړو. د حلال او حرام فرق نه کوو، د حق او ناحق ته نه ګورو. خو په دې باندې موږ او تاسو خبر یو چې نه په قبر کې المرۍ شته، نه کفن جیب لري، او نه د حساب کتاب په رښتې رشوت اخلي. الله تعالی جل جلاله دې په موږ او تاسو باندې دغه د قبر اوله شپه اسانه کړي. خدای تعالی دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې څومره مسلمانان له دې دنیا څخه تللي دي. الله تعالی دې په ټولو باندې ورحمېږي. خدای دې د ټولو جنت الفردوس په نصیب کړي. خدای تعالی دې موږ او تاسو ته تر کړیو ګناهو راتېر سي. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. والسلام. دا پیغام تر ټولو مسلمانانو ورونو پورې ورسوئ او ماشه خالد وطنیار په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله تعالی مو ښاد او آباد لري. سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا زیب دنیا نه د ارمان سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا وکه زندگی دی په قرآن تیر کړه و په دین اسلام او په قرآن تیر کړه رور خوشاله به تل تل تلا وقف فرمان کی د سبحان تیر کړه وقت الله ته توبه ګار شولې ومحسنا